مونږ خو نه چېرته احتجاج کړی دی، نه مو چېرته جلسه پسون کړی دی، نه مو چېرته داسې د درنې څه شکل اختیار کړی دی. د پښتنو چې کوم اقدار یا کوم روایات دي یا کومې جرګې کېږي د صلحې یا د دوو شخړو ترمنځ کومه روغه جوړه کېږي، په دا شکل کې مونږ د ټول پښتون قام د ټول لر و بر افغان نه د پښتنو د یو تاریخي جرګې لپاره انتظامات روان کړي وو چې باقاعده ټول ټینټونه هم لګولي وو چې څومره هم خوراکه سامانونه او ټول انتظامات هم لکه په خبر کې په دې جرګه کې کړي وو. په پیلنۍ شپه تېره شوه، دویمه شپه باندې داسې وشول چې په شپې تر 2 بجو پورې د جنوبي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو نه ولسونه روان وو، تنظیمي خلک روان وو ډېر په ګڼ شمېر باندې. د شپې تر 1:30 بجه پورې مونږ د خلکو د رټو انتظامات او هلته کې د خلکو د بسترو د انتظامات وکړل چې کله 2:30 بجې شوې تر 100 ګاډو پورې د پولیس غټ بستربند ګاډي او دا لارې راغلې او ډېر په ګڼ شمېر تر 800 پورې پولیس راغلل او مونږ په شپه باندې په جرګه ځای کې وو چې دوی په مونږ باندې انسوګیس وویشتو، لاټي چارج یې وکړلو، تشدد یې وکړلو. مونږ د پی ټي ایم مبارزینو خپل مزاحمت تر خپل وسه پرې وکړلو، ښه کافي مزاحمت شوی ورسره او د ځان خیال او تحفظ هم وکړلو، خو نه کېدله. دوی ډېر زیات په ګڼ شمېر سره وو چې زمونږ سره په ټیم باندې په میدان 10 کسان وغورځېدل، زخمیان شول او داسې وشول چې بهوشه شول. مونږ تنظیمي مشران تر ما پورې بهوشي حالاتو کې وو، انسوګیس یې ډېر ظاهري له انسوګیس یې وویشتو چې زمونږ نه یې موټرسایکل یې بوتلې، 2 موټرسایکل یې بوتلې ورسره، جنریټر یې یوړو ځان سره او دا چې غټ ډي جي سیسټم یې وړلو، ټینټونه یې ځان سره یوړل، بجلي ټول چې کوم سیټینګ کړی و هغه یې ځان سره یوړو، 2.5 لکه روپۍ یې یوړې چې کومې چاندې مونږ کړې وې، چاندې راغونډې کړې وې هغه یې وړي دي ځان سره او ورسره دا چې شمسې یې وړي دي، بیټرۍ یې وړي دي، د اوبو ټینکر یې ځان سره وړي وې. نو په هغه ورځ باندې هغه شپه باندې مونږ باندې ډېر یو ظلم وشو، ډېر جبر وشو، د ظلم او د جبر بربریت انتها یې تمام کړې وه. دا چې کوم اټیک شو، دا کوم خلک راغلي وو، دا پولیس وو، د پېښور پولیس وو او ورسره سی ټي ډي هم وه، ایم آی والا هم وو، ساده کپړو کې هم وو. دوی د انسوګیس او لاټي چارج سره سټریټ فایرنګ هم په مونږ کړی دی چې باقاعده کوکې هر سره مونږ سره شته دی. هغه شپه تېره شوه، سهار شولو، سهار هم بیا 10 بجې ټینټونه ولګول او ټول انتظامات هم وکړل چې د 50-60 لکو روپو خوراک هم راوړه، وریجې، چاول او دا شانتې لوبیا، دال وغیره دا شیان راوړل چې مونږ ویل دلته به انتظامات پخلی کوو. چې کله د 2 بجې شو، روټۍ ټایم شو، روټۍ ټایم نه پس مونږ ته دا اندازه ولګېدله چې دوی بیا اټیک کوي، چې دوی تر 800-900 پورې پولیس بیا اټیک وکړو په مونږ باندې. مونږ خپل منځ کې د تنظیم پی ټي ایم مشرتابه ټولو دا پرېکړه وکړله چې مونږ به دا ګراوند خالي کوو، دې ته به دې نه به مونږ وځو چې څومره ځوانان دي مونږ تر 700-800 پورې مونږ هم وو، خو مونږ نن وایلیشن نه کولو، یعنې د عدم تشدد د لارې خپله مبارزه هم کوله، به هېڅ داسې څه نه پې ګزار کړی دی، نه مونږ سره اسلحه وه، نه ټوپک، نه تماچه، به هېڅ لکه مونږ یوازې وو. نو تش وو، تش لاسونه وو. نو بیا مونږ ترنه ووتو، لاړو ترنه، دوی راغلل، زمونږ ټینټونه یې وسول، زمونږ دلته کې چې کومې ټینکې وې د اوبو نوې ټینکې هغه یې هم په ډزو ویشتې دي. ورسره دلته کې د 7 لکو روپو چې کومه خوراکه وه، روغ کنټینر ته یې اور لګولی وو او ورسره دا چې نور څومره هم د نورو ضلعو یو ولسوالیو خلک راتللي وو، کوم ټینټونه لګول هغه ته یې هم اور لګولی وو او دا وشول چې زمونږ سره 3 ځوانان چې کوم دی په هغوی سټریټ فایرنګ وکړو، هغه ټپیان شول چې څه خپو لګېدلي وو، څه لاسونو باندې لګېدلي وو. بیا هم کمپلیکس هسپتال ته یې وړل، ورسره 2 ماشومان یې لګېدلي وي، انسوګیس یې ویشته و په دا ورځ باندې هم پرون. نو لکه ډېر زیات تشدد، ظلم، جبر شوی و. د مشر منظور غو د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي حکومت دی هغو سره بالکل ناسته شوې وه. هغو مونږ ته دا ډاډګیرنه باور راکړی و چې تاسو باندې به هېڅ هم نه کېږي او بالکل تاسو به سکورټي کېږي او تاسو چې کومه دا جرګه ده دا کې به انشاءالله لکه په ګڼ شمېر ټول تنظیمونه، پارټۍ هر څه شاملېږي تر دغه حد پورې چې د دوی د خیبر پښتونخوا د
ډاکټر څه کوم وینګ دی هغه ویلي وو چې مونږ به دلته تاسو سره په دې جرګه کې خدمت کوو، تاسو ته به مونږ باقاعده ټول انتظامات هم کوو. ورسره دا چې مونږ ډي پي او ته یو لیټر هم کړی و د سکیورټي لپاره، لیکن د دومره هر څه باوجود دوی راغلو قسم نه تشدد و ظلم جبر یې وکړلو او کسان یې وویشتل. نو دا واضحه ده او معلومیږي داسې چې دا باقاعده سټریټ ججکو پنډې دغو دا حکم ورکړی و. نو صوبایي حکومت لکه داسې څه خپل واک اختیار نه لري، بې واکه دی، بې اختیاره دی. نو دا خو واضحه خبره ده. دویمه خبره ده چې جرګه حال ځای چې کوم دی، کومه جرګه را جوړېږي، کوم دلته جرګې ځای دی، نو دا باقاعده زمونږ په کنټرول کې ده. پی ټي ایم او نور عام ولسونه ډېر په ګڼ شمېر سره راغلي دي، دنیا ولسونه راغلي دي. نو هر څه زموږ په کنټرول کې دي، هر څه زموږ سره دي. او د کوکي خیل قام مشران خو هم ډېر زیات راغلي دي، خاوند ملک منصر صاحب او داشانتې باړې خبرونه ټول راغلي دي. عام ولسونه زیات دي، د خیبر او د نورو ضلعو والا خلک هم را روان دي.